قرآنی پلوشې. د قرآنی پلوشې خپرونې درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې درته د سورة الفلق لنډ تفسیر وړاندې کوم. د سورة الفلق پیژندنه. سورة الفلق د قرآن کریم په ترتیب کې 114 سورت دی چې 15 آیاتونه او یوه رکوع لري. سورة الفلق مکی سورت دی، یعنی په مکه مکرمه کې نازل شوی. د نزول سبب د ډیرو مفسرینو په وینا سورة الفلق او سورة الناس دواړه د معوذتین په نوم یادیږي. د نزول یو مشهور سبب یې دا و چې د یهودو له ډلې یو کس لبید بن عاصم پر رسول صلی الله علیه وسلم جادو وکړ. رسول صلی الله علیه وسلم پر سخت ناروغ شو. نو الله تعالی د ساتنې لپاره دغه دواړه سورتونه نازل کړل. رسول صلی الله علیه وسلم بلوستل ترڅو د جادو اغیز ختم شو. ځینې مفسرین وایي دا سورتونه په عمومي ډول د انسان د شر، د جادوګرو او د شیطان د وسوسو د دفع کولو لپاره نازل شوي دي. د سورة الفلق فضیلت. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی هیڅوک به د پناه اخیستلو لپاره تر دې دواړو سورتونو، یعنی سورة الفلق او سورة الناس څخه د ښه د پناه ځای پیدا نه کړي. رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې د ویده کېدو پر مهال سورة اخلاص، سورة الفلق او سورة الناس درې ځله لوستل. په لاسونو به چوف کول او بیا به پر ټول بدن باندې لاس راکاږل. معوذتین یا سورة الفلق او سورة الناس د حسد، جادو، وسوسو او د هر ډول شر د دفع کولو قوي سورتونه دي. ځانګړتیاوې: دا سورت د الله تعالی پناه غوښتل ښیي. د جادو، حسد او هر ډول شر په وړاندې د مؤمن د روح ساتنه کوي او انسان ته د روحاني دفاع یوه الهي وسیله ده.